دا شور یې مه کوئ ماشومان ته. سورة البقرة دویمه پاره ده او آیت نمبر دی 178. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. منګ ویلي دلته په دې حصہ کې او خاص کر په دې باب کې قوانین بیانېږي سلور امور د سیاست مدنیه. په دې کې مقصد دی په معاشره کې د امن قائمول. په هغې کې دلته هغه اولنی امر سیاسي د امن د قیام دپاره بیانېږي چې دې ته وایي په ملک کې د قصاص قانون جاری کول. کم ملک کې چې د قصاص قانون جاری شي په هغې کې امن وي. یو سړی دی قتل یې وکړو یا یې په خپله اقرار وکړو یا پې ګواهان پیش شو قتل پې ثابت شو دې دغه قتل په مقابل کې بیرته ووژلی شي. یورپ والا او کافر وایي چې دا خو ګوره تاسو مرګونه ډېروئ یو مرګ هغه کړی او دیم مړ کوئ. موږ نه دا یو چې مړ شي دا ټول خلک به بچ شي او که دا قاتل موږ پرېښودو سبا دا بل قتل هم کوي بل هم کوي ځکه دته پته ده چې ما څوک هسې نه وژني او نور خلک هم رالګېږي خلک به وژني. وایي به مړه قتل کوه څوک پکې پانسي شوی دی او چا نه قصاص اخیستی شوی دی. خو چې کله قصاص واخیستی شو نو د دې فایده دا ده الله فرمایي ورپسې آیت کې ولکم فی القصاص حیات. په دې قصاص په قانون کې ستاسو لپاره ژوند دی مطلب ستاسو زندگی به برابر شي امن به قایم شي. خو په دې عقلمند پوهېږي ځکه یا اولی الالباب ای عقل والاو چې چا کې عقل نه یا په دې خبرو نه پوهېږي. نو دا قوانین چې دي دا په ملک کې نافذ کول په مسلمانانو فرض دي ځکه یا ایها الذین آمنو ای ایمان والاو دا کار وکړئ. نو دا خو ما ورته نه شو کولی مونږ خو عوام یو که نه دا کار به څوک کوي دا په حکمران فرض دي. مسلمانانو له پکار دی چې اسلامي نظام قایم کړي د قرآن او سنت قوانین عملا نافذ شي او د دې مطابق سزاګانې په ملک کې جاری شي. کم حکمران که دا کار ونه کړو هغه نه به الله قیامت کې تپوس کوي. دا تپوس زمانه او ستانه او د بل نه الله نه کوي ولې چې زموږ وس نشته په دې باندې. موږ او تاسو نه سزا ورکولی شو او نه الله موږ مقرر کړي په سزاګانو ورکولو. سزاګانې ورکول دا د حکمران ذمه داري ده چې نه ورکوي او د الله قانون نه نافذ کوي الله به عذاب ورکړي. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والاو کتب علیکم القصاص فرض کړی شوی په تاسو باندې قصاص جاری کول. کتب علیکم القصاص معنا اجرا د حکم القصاص جاری کول د حکم د قصاص په تاسو باندې فرض دی. فی القتلى په باره د وجلې شو کسانو کې کم کسان چې وجلې شوي دي د هغوی په باره کې د قصاص قانون جاری کوي. الحر بالحر والعبد بالعبد. اوس دلته الله رب العالمین فرمایي که کمزوري دي او که طاقتور دي په ټولو کې به قصاص جاری وي. که هغه ذات دي که غلامان دي که نارینه دي او که زنانه دي. الحر آزاد به وجلې کېږي بالحر په بدل د آزاد کې والعبد غلام بالعبد په بدل د غلام کې والانثى او زنانه بالانثى په بدل د زنانه کې. د دې معنی دا نه ده چې زنانه به د زنانه په بدل کې وجلې کېږي د سړي په بدل کې نه مطلب دا اقسام دي چې په دې ټولو قسمونو کې به قصاص جاری وي. فمن عفی له هغه څوک چې معافي وکړی شو هغه ته من اخیه د هغه د ورور د طرف نه شیء د کوم څیز څه معنی یعنې کله کله دا اختیار بیا شته
اوس مثلا یو سړی د قتل وکړلو، دا قاتل به حکومت ونیسي، د نیولې په حکومت باندې دي. سورة اسراء کې به راشي چې الله رب العالمین فرمایي د دې مظلوم سره د چا چې سړی وجلی شوی د کوم قوم د ده سره به حکومت ودرېږي، مدد به یې کوي. قاتل یې چې ونیو نو دا قوم به راوغوښتلی شي دا د چا چې کسان وجلی شوي دي دا به راوغوښتلی شي، دوی ته به وویلی شي، اول به ورته وویلی شي چې خیر دی معاف یې کوي. دا اختیار دوی له شته چې معافي وکړي. که معافي وکړله بس سړی خو قتل ورته معاف شو، خو دا دیت ورته نه معاف کېږي، دیت به ورکوي، دیت پې لازم دی. او که دغه ووایي د مړي وارثان د مقتول وارثان چې نه دا سړی موږ نه معاف کوو، بس دی بیا به قصاص واخلي. لکه تاسو کته تیر کال هم نه تیر وړي کې سعودي کې چې کومه مشهور کیس راغی، هغه هلک نوجوان چې مور یې راغه او ټول خاندان راغی او زاري او مینتونه یې وکړه. څومره مالدار او څومره غټ خاندان چې په څومره لوی طریقو باندې هغوی آفرونه وکړه او د عربو د هغه رسم مطابق خپل رومالونه او خپل هغه هر څه د هغې خپو ته وروغورځول چې موږ معاف کوي، خو معاف یې نه کړو. داسې قانون چې کله په ملک کې جاري شي بیا به څوک قتل وکړي، بیا یې څوک قتل نشي کولی. نو په هغه وخت کې ډېر خلک داسې هغه ایموشنل غوندې دغه کې راغه خلک خپه و ډېر زیات چې دا هلک ډېر نو ښایسته نوجوان او هغه مور له غاړه ورکي او هر انسان زړه پرې نرمېده که نه. د بعضې ملګرو ویل چې یاره دا په کار ده چې معاف کړی وی دا او دا، مالې الله وله اختیار ورکړی دی چې اوس نه معاف کوي، الله اختیار ورکړی، ګناهګار پې نه دي، خپل بدل یې واخیست. تاسو ته خو دا مور ښکاري، خو هغه بله مور خو تاسو نه ولیدلې که نه چې چا بچی وژلی و، هغه مور خو مو نه ولیدلې که نه چې په هغې څه تېر شوي په هغه وخت کې چې زما بچی په څه کې لاړلې. دې کې حکمت دا دی چې کله په یو ملک کې په دومره غټه سطح خلک مینتونه وکړي بیا هم قاتل معاف نشي، نو سبا به هر سړی یېرېږي هلکه ګوره که قتل هم وکړو دغه حل دی، یا به معاف کوي یا به هم نه معاف کوي، هر سړی به د قتل نه یېرېږي. دې وجې نه اوس په ټوله دنیا کې سروې دا ده، کافر هم دا کړې ده په ټوله دنیا کې چې هغوی دا وایي چې یاره په ټوله دنیا کې د ټول نه زیات امن په کوم ځای کې دی؟ د عربو په ملکونو کې دی، بیا خاص کر په سعودي کې دی. په ټوله دنیا کې ټول نه لوی امن هلته دی. او دا چې څومره دا د غیر مسلمو د کافرو ملکونه دي، دوی کې قتلونه جرمونه هر شی پکې ښه ډېر دی، خو میډیا یې موږ ته نه شو کوي. هر ګندګي پکې شته دی، هر جرم پکې شته دی. نو دا الله فرمایي که چېرته معافي وکړلی شو دې قاتل ته د ده د رور د طرف نه، ګوره هغه اسلامي روروري خو سره شته که نه. رور څوک دی؟ دا د مړي وارث چې د مسلمان رور دی، یو رور یې راولګي او لکه ما معاف کړه، شیء ان کې اشاره دی ته یو حصه ورته معاف کړي. نو چې یو رور وایي ما معاف کړو او بل وایي زه یې نه معاف کوم، نو دا چې کوم رور معاف کړو نو قتل خو نه نیمېږي که نه، چې دوه ورونه دی یو وایي ما معاف کړو بل ما نه دی معاف کړی، نو د دې معافۍ والا پسې به خلک ځي چې یو معاف کړه دا نور به یې معاف کوي، او دا د قتل نه به یې بچ شو. چې خاندان کې یو کس یو رور یې ویلي بس ما معاف کړی دی، بیا به دې نورو ته هم خلک وایي چې لکه تاسو یې معاف کوئ، نو بیا به د ده نه دیت اخیستی کېږي. د دې دیت دپاره اوس الله فرمایي فاتباع بالمعروف، نور پسې کېدل دي بیا په ښایسته طریقه باندې. فاتباع من لازم د اتباع ورګرځېدل په دغه مقتول په وارثانو پسې په ښایسته طریقه. څه معنا؟ یعنې کله چې تا سړی معاف کړو بیا درله دیت درکوي نو په ښایسته طریقه ورپسې شه چې هلکه موږ له دیت راکړئ. او هغه ته هم الله فرمایي تاسو اوس په ښایسته طریقه ادایي وکړئ، ځکه چې سړی هم د مرګ نه بچ شو نو دیت ادا کوي. واداء الیه باحسان، او ادایګي کول دي د مړي وارثانو ته باحسان په ښایسته طریقه باندې. د مړي وارث ته به ادایګي وکړي په ښایسته طریقه باندې. سل اوښان دا د یو انسان د دیت قیمت دی چې یو انسان راولګېد او بل یې ووژلو. او بعضې وایي د دې که چېرته دا نه وي بیا 12,000 دراهم، 12,000 دراهم، دا موجوده دراهم نه ګوره، دا دغه والا د دوبۍ والا دا شرعي درهم دی، دغه دراهم به ترې اخیستی کېږي. ذلک تخفیف من ربکم، ذلک دا ادایګي د دې دیت چې ګوره دا سړی د مرګ نه بچ شو که نه او په دیت باندې فیصله وشوه، دا د شریعت یو اساني ده، شریعت یو اساني ده. ذلک تخفیف، دا یو اسانتیا ده من ربکم ستاسو د رب د طرف نه، ورحمتون او رحمت دی.
فمن اعتدانو چا چې زیاته وکړو بعد ذلك رستل دې معفینا بعد ذلك انا معنا ده بعد العفو. اوس مثلا د مړي وارثانو ویل موږ سړی معاف کړو روغ وشوه بیا دوی دیت تم تیار شو دا چا چې مړی کړی دی دوی چې لکه موږ دې مړي کورنۍ له دیت ورکو او د جرګې په مخ کې معافی اعلان وکړي او بیا پټ بل ورځ راولېږي ګزار پې وکړي سړی مړ کړي. ډېر خلک داسې کوي که نه د روغې د پاسه مړی کوي دا حرام کار دی دی جرم وکړلو چې نه معاف کې صفا به د خلکو مخکې وایي چې نه معاف کوم او چې معاف دې کو سبا له دې دا حق نشته دی چې ته راولګي دې قتل کې. بلکې ډېر خلک داسې هم کوي چې معاف هم کړي او سبا له د یو په ځای رالګېږي دوه او درې تې ووژني دې ته اعتدا ویلی کېږي. نه مسلمان به د خپلې ژبې او د عهد پابند دی ځکه وایي پس چا چې زیاتی وکړو بعد ذلک رستو له دې نه فله نو د دپاره عذاب علیم عذاب دی دردناک. ولکم فی القصاص اوس فایده ذکر کوي د قانون د قصاص. ولکم استاسو دپاره فی القصاص په دې قصاص کې حیات زندگی دا یا اولی الالباب خاوندانو د عقل لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو بچ شئ د بدامنۍ نه او د فسادونو نه. دلته تقوا نه مراد دا دی چې په معاشره کې به بدامني ختم شي فسادونه به ختم شي. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت دویم حکم سیاسی دا دی دپاره لحفظ الاموال دا حکم دی دپاره د حفاظت د مالونو. د مال حفاظت څنګه دی یو سړی دی هغه مړ کېږي نو شرعي وصیت دی وکړي شرعي وصیت سره به داسې وشي ستا دا مال به محفوظ شي. کتب علیکم فرض کړی شوي په تاسو باندې اذا حضر کله چې حاضر شي احدکم الموت او یو تن د تاسو ته مرګ منه مرګ ورته رانږدې شو حضر په معنا د قربه. ان ترکا که پریدي دا انسان خیرن سمال که دې سمال پریدي کړه نو په ده باندې څه فرض دي بعضې وایي د ان جزا حذف د معنی فلیوصي وصیت دې وکړي. الوصیت وصیت په ده باندې فرض دی للوالدین دپاره د مور او پلار والاقربین او دپاره د خپلو خپلوانو بالمعروف په نیکه طریقه باندې. ګورئ په تاسو باندې کله چې یو تن باندې مرګ رانږدې شو او دې مال پریدي وصیت دی دپاره د والدینو د خپلوانو په ښایسته طریقه. حالانکه اوس خو د شریعت هغه احکام چې کوم وروسته صورت نساء کې راځي که حصې معلومې دي د پلار حصه معلومه ده د مور معلومه ده د رونو خویندو حصې معلومې دي د ښځې خاوند خپل منځ کې حصې معلومې دي. نو دیو جن بعض علما وی دا آیت چې کوم دی دا منسوخ دی په هغه آیتونو د میراث باندې. مطلب دا دی اوله کې چې حصې نه وي مقرر کنه نو انسان ته دا اجازت و چې د مور پلار دپاره خپل بیل وصیت کړی وی ده له دومره ورکوي دی له دومره ورکوي مور له دومره ورکوي پلار له دومره ورکوي په خپله خوښه او نور خپلوان دپاره خپل وصیت چې دی له دومره ورکوي. خو چې کله حصې مقررې شي اوس دغه نشي کولی زه او ته دا وصیت نشو کولی چې هغه پټې پلاني له ورکوي او زما د مرګ نه بعد به دا دی له ورکوي نه هغه حصې مقررې دي ابه ته نه تقسیمې هغه الله هر چا له خپل حصه مقرر کړی ابه د هغې مطابق تقسیمېږي ستا په خوښه به نه تقسیمېږي. ته به دا نه وایې چې دا دومره بدله ورکوي دومره بدله ورکوي د هر چا حصه معلومه ده. دیو جن حدیث کې راځي لا وصیت لوارث د وارث دپاره وصیت نشته دی د وارث خپل حصه معلومه ده هغه به د خپل حصې مطابق حصه اخلي. حقا دا خبره لازمه ده واجبه ده علی المتقین په متقیانو باندې. په بله معنا باندې به آیت محکم پاتې کېدی شي نشي منسوخ کېدلی خو به داسې معنا کې که یو تن ته مرګ راځي او مال پریدي الوصیه وصیت دی وکړي دپاره د مور او پلار او خپلوانو بالمعروف منه په نیکه طریقه یعنې د سنتو مطابق داسې دي وویه لکه ما پسې رسم رواج مه کوئ بدعات به نه کوئ شرکیات به نه کوئ زما مال په صحیح طریقه تقسیم کوي د هر چا چې کومه حصه معلومه ده د هغې مطابق تقسیم کوي. چې دا معنا واخلي نو بیا آیت محکم پاتې کېږي په دې معنا باندې. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون دې کې والزجر دی هغه کسانو ته چې د میت شرعي وصیت بدلی. یو مړی دی او صحیح وصیت یې کړی دی سړی مړ شو د مرګ نه مخکې وصیت کړی صحیح وصیت دا دی چې د مال په 3 حصه کې دی خپل وصیت کولی شي. مثلا د یو سړي سره 3 کروڑ روپۍ دي مالداره سړی دی دته اجازت دی چې په 1 کروڑ کې که دی وصیت کوي کولی شي.
دې کې به وصیت کوي چې اوس مثلا دی باندې داو کوي مدرسه یا مسجد یا یو فلانه د دین کار دا په کوي دا د خیر ښېګڼې کار کوي دا جایز ده. خو هغه نبی علیہ السلام فرمایي که په دې درېمه کې دې وصیت ونه کړي نو ښه وي، دې نه دې کم وکړي، پرېږده چې دې وارثانو ته مال لږ زیات پاتې شي. خو درېمه کې دته شریعت اجازت ورکړی د دې نه زیات نشي کولی. او پردی مال دی، پردی بوساړي به اوس نه خیرات کوي چې اوس لګې مرګ وخت دی راغی نو اوس لګې وصیتونه کوي چې دا وکړئ او دا وکړئ. نو که صحیح وصیت یې کړی دا به نه بدلی. دغه رنګه وصیت یې کړی دی میت چې زما جنازه دې په سنت طریقه باندې وشي، وصیت یې کړی دی چې دغه رنګه زما په جنازه کې سورۃ فاتحه ووایي، یا فلانه عالم چې د سنتو تابعدار دی او ډېر تقوادار دی هغه دې زما جنازه وکړي، دا وصیت به نه بدلی. دا په وارث لازمه ده دا وصیت به پوره کوي. که پوره نه که دا مجرم دی الله به دې تپوس کوي. وصیت ګپ نه دی، دا امانت دی تا سره، دې به خیانت نه کوي. فمن بدله نو چا چې بدل کړو دا صحیح وصیت بعد ما سمعه پس دا هغې نه چې دا یې اورېدلی دی، پس د دې نه چې دا وصیت یې واورېدلو. ګوره فمن بدله بعد ما سمعه دا د هو ضمایر دا خو د مذکر د پاره دی، وصیت خو مؤنث دی که نه دا په هغه تعویل د عیسی سره په معنا د عیسی سره. فإنما اسمه یقینا بدلیدل ګناه د دې بدلیدو د وصیت چې دا علی الذین په هغه کسانو باندې دا یبدلونه چې دا وصیت یې بدل کړی دی. چا چې وصیت بدل کو ګناه په ده باندې ده. ان الله یقینا الله سمیع علیم هر څه اوري پوهه دی په هر څه باندې. فمن خاف من موص جنفا اوس ترغیب د اصلاح د وصیت ته. یو کله کله یو سړی داسي چې وفات کېږي، یو سړی دی یا زنانه ده ناپوهی غلط وصیت وکړي، نو دا غلط وصیت به مونږ نافظ کوو ځکه چې هغه غلط وصیت وکړو خو د ګناه دی، نو په دې ګناه کې به سره موږ هم شریکېږو. نه دا وصیت به اوس سموئ، هغه نه پوهېږي او ما پسې اسقاط وکړئ، ما پسې به څلوېښتي کوئ، ما پسې به چې کوم دی دا کوئ، هغه فلاني بابا له به ډالۍ وړئ، فلاني بابا له به چې کوم دی دا وړئ، دا خو غلط وصیت دی، د شرک او د بدعت وصیت دی، دا به نه منې. اوس وایي که چا اصلاح وکړه نو بیا دا ګناهګار نه دی. مطلب وصیت یې ورله بدل که ځکه چې دا وصیت غلط و، نو دا وصیت بدلول چې دی که ګناه نشته دی ځکه دا اصلاح ده اصل کې. فمن خاف نو هغه څوک چې یریږي من موصن د وصیت کوونکي نه جنفن د هغه د کږېدو نه په خطایې باندې. جنف کې معنا د المیل الی الباطل چې انسان باطل ته کوک شي، میلان وکړي په جهل سره، د ناپوهۍ د لاسه هغه لګی دی غلط وصیت وکړي. ځکه الله فرمایي څوک چې یریږي د وصیت کوونکي نه جنفن د هغه د کږېدو نه، د هغه د میلان کولو نه په خطایې باندې، او اثمن یا د هغه د ګناه نه یریږي چې د قصد په ګناه باندې وصیت کړی، فاصلح نو دې اصلاح وکړي جوړښت راولي بینهم د دوی په مابین کې، وصیت ټیک کړي اصلاح راولي چې لږه داسې مه کوئ داسې وکړئ. فلا اثم علیه نو ګناه نشته په ده باندې، ان الله یقینا الله غفور رحیم بخښنه کوونکی رحم والا دی. یا ایها الذین آمنوا دریم حکم د فرضیت الصیام د روزو د فرضیت په دې کې 15 آیتونو کې 15 احکام د روزو متعلق ذکر کړي چې ګور الله رب العالمین روزي فرض کړي دي. فرضیت په دې ولایت کې ذکر کړي چې ګور تاسو باندې روزي فرض دي، دا یوازې په تاسو نه دي بلکې په مخکنو متونو باندې فرض دي. د روزي فائدہ څه ده، ولې فرض دي چې دا لږه او تند الله مونږ باندې تیری تر سهار نه ماښام پورې، وایي دا تقوا دپاره که نه لعلکم تتقون، تقوا درکې راشي. د روزي غټه فائدہ ده. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو کتب علیکم الصیام فرض کړی شوي په تاسو باندې روزي نیول. صیام چې کوم دی جمع ده د صوم، او دې کې چې کوم دی معنا د څه پرته ده، دې کې معنا د امساک او د بندېدو ده. په صوم کې معنا لغت په لحاظ وي بندېدل، نو دا بندېدل یوازې خوراک سکاک نه دي بلکې دا بندېدل د هر حرام کار نه، د سترګو د غوږونو د ژبې د ټولو بندېدل مراد دي. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. څوک چې دروغ پرې نه دي، د دروغو خبرې پرې نه دي، په هغې عمل پرې نه دي، په دروغو یې ځان عادت کړی هغه توبه ترې نه وباسي،
خوله بې واکه خوځئ، غیبتونه کوي، بهتانونه، غلطه خوله خوځئ، غوږونه غلط استعمالوي، سترګې غلطې استعمالوي. نو الله له دې سجت نشته. فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه وشرابه. الله په دې اړه پروا نه کوي چې د انسان خوراک پرې ښود، اسکاکې پرې ښود، وږی شو، تږی شو. یوازې وږي کېدل او تږي کېدل ته روژه نه وایي، بلکې دې سره پرهیزونه، ځان کنټرولول، دا د تربیت میاشت ده. اوس الله فرمایي دا روژې یوازې ګوره په تاسو نه دي فرض، کما کتب لکه څنګه چې دا روژې فرض کړی شوی وي علی الذین په هغه کسانو باندې من قبلکم چې ستاسو نه مخکې وو. په مخکنو امتونو باندې روژې فرض وي، بلکې د هغې روژې زموږ نه سختې وي. وروستو راځي هلته وایو انشاءالله. د هغې روژې چې کوم دی هغه زموږ نه سختې وي. وجه د دې دا ده چې کله به هغوی څنګه ماښام شو او سترګې به یې پټې شوې، د ورپسې آیت کې به راځي 180 کې هلته به وایو انشاءالله. بس چې سترګې به پټه شو راپا بسې د بله روژه به سټارټ شوه. پېشمنې مېشمنې پکې نه و. زموږ روژې خو اسانې دي. بیا د روژې مقصد څه دی؟ لعلکم تتقون، دې دپاره چې تاسو د الله نه ویریږئ، تقوا در کې راشي. دا د روژې اصل فایده او مقصد دی. دې وجې نه وایي که انسان روژه ونیوله او تقوا پکې راغه او د مخکنو ګناهونو نه منع شو او عبادت یې ډېر شو، خوشحاله دي شي چې روژه الله قبوله کړه. او که څه تبدیلي پکې رانغه، بلکې په روژه کې دی نورم نافرمانی کوي، لګي نورم غفلت کوي، دې دې په ځان ویریږي چې هسې مې ځان ستړی کړلو، ځان لیسې سزا ورکړه. ایاما معدودات. اوس ترغیب دی دې خبرې ته چې ګوره دا لږې ورځې دي، دا هغه دویم حکم دی. په دې کې مقصد څه دی؟ مقصد په دې کې دا دی دا معمولي ورځې دي او ډېرې زر به تېرې شي. وره خیال کوئ، د دې اهتمام وکئ. او بل دلته چې کوم دی حکم د فدیې په دې آیت کې ذکر کېږي او عذر د هغه چا چې هغه روژه نشي نیولی. فمن کان منکم، نو هغه څوک چې وي ستاسو نه مریضا بیمار، او علی سفر، یا په سفر باندې وي، فعدة په سفر باندې او ولم یصم، روژه ونه نیسي. تقدیر په عبارت کې فعدة من فعليه عده، نو په ده باندې لازم دی عدت من ایام اخر، د ورځو نورو نه. عدت من شمارل، شمار په ده لازم دی د ورځو نورو نه، من هغه شمار مطابق به په نورو ورځو کې بیا هغه روژې راوګرځوي. مثلا تا 15 روژې وخوړلې، 10 روژې دي وخوړلې، عذر په وجه بیمار وي، تکلیف کې وي ډېر، یا سفر او په سفر کې نه شوې نیولی، تکلیف و درته، نو هغه روژې چې کم شمار باندې تا پرېښې وي هغه به بیا په نورو ورځو کې راوګرځي. باقي 11 میاشتو کې چې کله دي ونیولې، هغې کې م الله موږ پابند کړي دي چې خامخا پلانۍ میاشت کې ونیسي. دا هم د الله ډېره لویه مهرباني ده چې 11 میاشتو پورې تاله بیا چانس درکړی دی. اوس الله فرمایي وعلى الذین، او په هغه کسانو باندې یطیقونه چې په طاقت سره نیسي دا روژې، فدیتون، فدیه ورکول دي، طعام مسکین، خوراک دی یو مسکین. یو معنی خدا ده، په دې معنی به منسوخ کېږي، د آیت به منسوخ شوی دی. یو معنی دا ده وعلى الذین، او په هغه کسانو باندې یطیقونه چې طاقت لرلی شي د دې روژو نیولو، ښه طاقت شته او بیا یې نه نیسي. فدیتون، نو فدیه ورکول دي، طعام مسکین، طعام دی یو مسکین. اوله کې دا نرمي وه چې انسان کې به طاقت هم او خوښه به چې نیسم دا روژه، بس فدیه به ورکړه دی یو مسکین، خبره ختمه شوه. وروسته بیا دا حکم منسوخ شوی دی چې نه ستا عذر نه روژه به نه پرېږدې، بلا عذر به روژه نه پرېږدې. نو په دغه معنا باندې خو آیت منسوخ کېږي. بله معنا پکې بعضې علماو کړې ده چې په هغې باندې آیت محکم پاتې کېږي، هغه دا ده وعلى الذین، او په هغه کسانو باندې یطیقونه چې په ډېر تکلیف سره نیسي دا روژې، ډېر تکلیف سره. یطیقونه دې ته ویلی کېږي چې په ډېر طاقت سره نیسي، زور وله ورکوي او نیولی نشي، چې هغه بوډا سړی دی او یا دایمي بیماران دي، شیخ فانی چې ورته وایي، او یا داسې بیمار دی چې دایمي بیماري ده، د هغه طاقت بالکل بدن کې نشته، نو ده باندې بیا روژې لازم نه دي. لکه څنګه چې په روایتو د عبدالله ابن عباس او د سلمه ابن اکوع رضی الله عنهم کې راغلی دي. یطیقونه به معنا دا شي چې په ډېر طاقت یې نیولی شي او ډېر زور وله ورکوي، معنی وس یې نه کېږي، دا معنا. او بعضې وایي لا پکې حذف دی، معنی لا یطیقونه، طاقت یې نشته دی، نو چې طاقت یې نشته بیا دې فدیه ورکړي.
فمن تطوع نو هغه څوک چې په خوشحالۍ باندې کوي خیرا یو نیکي فهو خیر الله نو دا به غوره دی د انسان دپاره. دې کې اشاره ده دې ته چې روجي نیولو او د روجي نیولو باندې اخلاص او خوشحالي پکار ده. وان تصوموا کتا سروجي ونسي خیر لكم دا به غوره استاسو دپاره. په اوله توجیه باندې چې موږ ویلې چې اوله کې اجازه تو کتا کې و طاقت وم نو پرې خودې د شروجو فدیه به دې ورکوله. نو به معنا د دې جملې ګوره د پرې خودو په ځای ونیسئ دا روجه نیول درله غوره دي په ځای دي چې فدیه ورکوئ. او په دویمه معنا باندې بیا په دویمه توجیه سره معنا دا ده چې په دې روجې نیولو کې فی نفسه خیر شته دی. اگر چې تاسو ته معاف ده ځکه چې معذوره یې نیولی نه شئ تکلیف دی درته نو دا روجي نیول غوره دي ستاسو دپاره. ان کنتم تعلمون که چېرته تاسو پوهیږئ. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن اوس دلته هغه میاشت د رمضان ذکر کوي. روجي کله نیول دي فرض وایي د دې لپاره خپله مخصوص میاشت ده چې ته رمضان ویلی کي. شهر رمضان الذي میاشت د رمضان هغه ده انزل فيه القرآن چې نازل کړی شوی دی په دې کې قرآن کریم. یو معنا خدا ده چې ټول قرآن پکې نازل دی. وایي دا راغو ده بر عرش نه نازل شوی دی او اسمان د دنیا ته او بیا هغې نه د وخت په وخت د ضرورت مطابق وحي لاندې راغلی ده. دویمه معنا دا ده او دا راجح انزل من بدء النزول مراد دی. وحي شروع شوی ده نزول شروع شوی په دې کې د وحي د قرآن کریم. د قرآن کریم د وحي نزول پکې شروع شوی او په کومه شپه شروع شوی لیلة القدر باندې. ان انزلناه فی لیلة القدر. همدغه شپه وه چې نبي صلی الله علیه وسلم غارې حرا کې و او جبریل علیه السلام راغی وحي راوړله. دا هم د رمضان اخري عشره وه. نو میاشت د رمضان هغه دا چې شروع شوی دی نزول پای کې د قرآن هدى للناس. دا قرآن کریم هدایت دی دپاره د خلکو. دې ته وایي عظمت القرآن. قرآن کریم چې کوم دی هدایت دی دپاره د خلکو. دویم دا د وبینات من الهدى او په دې کې ښکاره احکام دي د هدایت مخکني نه. من الهدى دی دویم هدا نه مراد د مخکنو دینونو او کتابونو هدایات هغه مراد هم په دې قرآن کې شته. مطلب دا معنا موږ ځکه کوو چې مخکې ویلي چې هدى للناس یو ځل هدن ویل بیا وی من الهدى دا تکرار دی نه. اول هدن نه مراد دا قرآن په خپله هدایت دی او دا بل من الهدى کی اشاره دی ته چې د مخکنو کتابونو کوم هدایات دي هم پکې موجود دي. والفرقان او فرق کون کې په مابین د حق او باطل کې. دا قرآن کریم چې کله دې دا زده کو عمل پکې او دې مطابق د عقیده جوړه کا فرق راولي دا په مابین د حق او باطل کې. ته به حق او باطل وپېژنې. فمن شهد منکم الشهر دا اوس بل حکم دی. هغه دا دی چې انسان ته پته ولګېده چې د رمضان میاشت راوخته په د روژه لازم شوله یا یې خپله ولیدله یا یو مسلمان ګویي وکړله بس دی به اوس روژه نیسي. فمن شهد نو هغه څوک چې حاضر شو منکم ستاسو نه شهره دې میاشت د رمضان ته. حاضر شو معنی وی موندله. بله معنا دا د معنی عالم شو په دې باندې چې هلکه مسلمانانو خو ګویي وکړله او رمضان شروع شو. نو کوم انسان چې بالغ دی او عاقل دی او مقیم دی او په صحت باندې روغ دی نو دی به روژه نیسي. فلیصمه روژه دې ونیسي. کوم چې معذور دی ومن کان مریض هغه څوک چې وي بیمار او علی سفر یا په سفر باندې وي فعدة نو د باندې شمار لازم دي من ایام اخر د ورځو نورونه په نور ورځو کې بیا قضایره وګرځي. یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اوس بیان الحکم والفوائد الخمسه حکمتونه او 15 فواید ذکر کوي چې دا متعلق دي د روژې سره. یرید الله غواړي الله تعالی بكم اليسر پتا سبحانه اسانتیا. الله رب العالمین پتا سو اسانتیا راولي پس کې فی ترک الاداء فی السفر والمرض. دا معنا تاسو ته وایي چې خیر دی که په سفر کې یو تکلیف دی رته او بیماری او تکلیف دی رته غټه بیماری ده نو روژه بیا منیسا. ګوره الله پتا سو اسانتیا غواړي. د الله دین ګران نه دی. دویمه جمله وی ولا یرید بكم العسر. دا بل فائدہ او حکمت او نه غواړي الله په تاسو باندې تکلیف در باندې الله نګدي من فی تخصیص الایام. دا درته نه دی ویلي چې ګوره دا کومې روژې دي وخوړلې
دا به ګوره د جون او جولای په هغه ګرمۍ کې راګرځېده اړ او په شکال په دغه کې به راګرځېد ته نه دي تا باندې بیرته دا تخصیص هم نه دی تکلیف در باندې نه دی او 11 میاشتې دي چې کله درته مکمل هوا شول ګور الله په تاسو تکلیف نه ګري دریم دا د ولی تکمل العده او د پاره دي چې پوره کوي تاسو شمار پوره کوي معنی به مقدار القضاء دا د الله بل مهرباني اوس که الله دا سی ویلی وي چې ګوره د رمضان روزي دا رمضان میاشت خو ډېره اوچته ده خو که چا ګوره یو روزه ونیوله دا به 10 روزې راګرځوي څنګه چلی اسانه به وي که ګرانه به وي ډېره ګرانه به ځکه چې 3 روزې دې خوړلې وې ثابت یو میاشت به دې بیا روزي نیولې 10 روزې به دې یو روزې په سر نیولې ځکه چې نور میاشتې خو رمضان په شان ته نه دي که نه خو دا د الله رب العالمین څومره مهرباني ده چې تا ته وایي دا کومه روژه چې په رمضان کې تا د عذر د وجې نه خوړلې همدغه یو روژه راوګرځوه په دې بله میاشت کې خیر دې ته ویلی کېږي ولې تکمل العده چې شمار پوره کوي بس او څلورم دا ده ولې تکبر الله او د پاره دی چې تاسو لوی ووایئ د الله لوی د الله ووایئ منه باتیان القضاء په راوړلو د قضا سره چې دا قضا روزې راوګرځوئ د الله لوی پې ووایئ علی ما هداکم په هغه طریقه چې الله تاسو ته ښودنه کړې ده بعضې علماو په کې دا هم داخل کړي ولې تکبر الله کې تکبیرات د اختر چې روزي پوره شي نو د الله لوی ووایئ خوشحاله شئ او تکبیرونه وایئ د اختر په ورځ باندې اختر په ورځ خلک تکبیرات نه کوي که نه څنګه چې راته ښودنه کړې په احادیثو کې راغلي دي پنځم دا ده ولعلکم تشکرون او دې پاره چې تاسو د الله شکر ادا کوئ باطاعته وبعبادته چې د الله اطاعت او عبادت وکړي دا شکر دی واذا سالك عبادي عني فاني قريب د روزي په دې مینس کې د دعا آیت راوړل دا ولي د روزي احکام لا روان دي ورپسې آیت کې د روزي خبرې دي وحل لكم ليله الصيام الرفث امینس کې دا دعا آیت راغی دا ولي دا غسلورم حکم دی چې ګوره روزه چې کومه دا سبب دی د قرب د الله او کله چې بنده الله رب العالمین ته نږدې شي او قرب د الله ورته نصیب شي نو دعا ښه قبلیږي نو ځکه د دعا آیت راوړ چې په رمضان کې دعاګانې ډېرې غواړئ الله رب العالمین دعاګانې قبلوي واذا سالك او کله چې سوال کوي ستانه عبادي زما بندگان عني زما په باره کې زما نبی فاني قریب د فانه مخکې هغه عبارت کې حذف دی معنی فقل لهم مني دوی ته ووایه زما له طرف نه چې اني قریب زه ګوره نږدې یم اصل کې یو سړی وایي راغی حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو یا رسول الله اقریب ربنا فنناجي ام بعید فننادي اے د الله خوږ رسوله آیا زموږ رب نږدې دی چې داسې پټې پټې خبرې ورسره وکړو جرګه ورسره وکړو که نه لرې دی چې چغې ورته ووایو نو الله رب العالمین دا آیت نازل کړ چې الله رب العالمین ته چې ته په کوم ځای کې دعا غواړې او پټه په زړه کې هم غواړې هغه اوري او دعا قبلوي الله فرمایي زه نږدې یم نږدې دی الله رب العالمین بالمحبة والاستجابة والنصرة د الله محبت هم در سره دی او الله رب العالمین در سره مدد هم کوي او الله دې قبول والم کوي په دې لحاظ الله رب العالمین نږدې دی اجیب دعوت الداعی ز قبلهم دعا د دعا کوونکي اذا دعان کله چې زمانه دعا غواړي ور شرط ادا شي زه دعا قبلهم الله فرمایي خو چې ما نه غواړي دا نه چې د بابا نه به غواړي یا علي مدد د شرک نارې به وایي یا بابا یا لوی ځوان را ورسېږي دا د غیر الله نه مددونه نه غواړي دعا به د الله نه غواړي فليستجيبوا لي نو دا خلق دي زما احکام مني فليستجيبوا لي ودي مني زما حکمونه وليؤمنوا بي او يقين دي وکي په ما باندې چې زه د دوی دعا قبلهم دي کی اشاره دي ته چې دعا په یقین غواړي په یقین سره به غواړي دیو جنا کم انسان چې په یقین سره دعا نه غواړي الله ورله دعا نه قبلي لا يقبل الله دعاء من قلب غافل لاهن الله رب العالمین دعا نه قبلي دا غزړه ګور زړه یاد کړي دیو جنا په جبه به وي خو د زړه توجه سره به دعا غواړي دا نه چلته پکیش ماري الله د بعض خلک اسي عادت پړپړی وي نور ته فکر نه دا دعا نه دا خو غپ دی ا دې بعض مولانو سره ټکی یاد کړي لکه ترانه چې روزانه په اسمبلی کې الکان وي نور په مطلب نه پوي اذان ته لوډ سپیکر هم لګي به شروع وي
او چې تاسو ته کې دوره نه پويږي چې پکې خلکو تاسو امين وي بعضي صيغه پکې صرف ځان له دعا غواړي د مقتدین پکې اړو یادای نه ځان له کوم دی د واحد متکلم صيغه استعمالي ځان له دعا غواړي هغه د مقتدین ته خدای دعا ونه کړله دا بدعات کې د بعضي خلک دعا ځان له غواړه په توجه د زړه باندې غواړه رسمي رواجي دعاګانې مکوه یقین ساته په دی باندې چې الله رب العالمین به زما دا دعا قبلای ځکه الله رب العالمین دعا نه قبلای دا هغه زړه نه غافل دی او بې پروا دی دا غي زړه الله دعا نه قبلای لعلهم يرشدون دې لپاره داخله کورسیږي خپل مقصد ته او کامیاب شي دا لوی کامیابی ده دعا دې قبول شو الله ته ورسېدي دا کامیابی ده احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم پنځم حکم د روجي د شپې او د ورځې حکم دی وسا سره د حکم د اعتکاف نه په دې کې د اعتکاف تذکرم کوي ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد د اعتکاف تذکرم ده اصل کې دا سیوا زمونږ د امت نه مخکې په مخکنو امتونو کې دا طریقه و چې څنګه به ماخام غروب الشمس شو نور به ډوب شو کتاب روزه ما ته کړی و او کبه دینه ما ته کړی او چې څنګه به سترګې پټې شوې او سترګې به کولاوي شوې بل روزه به شروع شولا ګرانه و کاسانه و ډیره ګرانه و دا ځکه چې حدیث کې راځي یو زنانه د یو صحابي د دې تاسو په لکور کې څه پخ شوی دی غویل نه د غربت زمانہ وکنه صحابه او صحابي ټول روزګار کړی دی د مدینه په باغونو کې او چا په منډایانو کې بوجونه وړل کارونه وکړ ټول ورځ کار کړو ستړ دا کور والی ویلي زه گاونډیانو کړه زم سګورم چې تا له سره وړم غریب وته چې خاون له سره وړم تکلیف کې ټول ورځ لوګو تند تیر کړی د روزي نیولې وسخته اچ واپس راغله د غریب لارو جما ته کړی نه سترګې پټې شوی چراغوي هاي ځان ته ډیر نقصان ورسه استقبل روزه شروع شو تاسو سم نه دی خړلې سترګې پټې شوی استړی غریب نو دا بعضی واقعات راغ بعضی صحابو نه دا کارو شو چې د سترګو پټېدل نه بعد خو پتا بل روزه شروع شو نو خپل اهل ته نزدېکت نه راو بازونه پکې دا وش اې دا الله نبی ځان مه هلاک کړي ولی دا سکار وش خبره سخته الله رب العالمین د روزي د شپې حکم دی امت ته آسان کې ابتدا کې دی امت کې دا حکم چې څنګه د سترګې پټې شوی ما خام نه بعد بل روزه شروع شو ګرانه الله رب العالمین زموږ د امت باندې اسانی راوسته موږ له تر د سار داخلي دو پورې ټول شپې خوراک اجازه راک خوب پکې وکاو عبادت هم کاو ډوډۍ مخورا او بمس کا دا یو اسانی را وحل لكم حلال کړی شي استاسو د پاره ليله الصيام پشپ د روزي نیولو د روزي هغه د نیولو چې کوم شپه د پدې باندې د کې حلال کړی شي استاسو د پاره الرفثونس دیواله اله نسائکم استاسو بیبیانو ته الرفث نه مراد یو ځکه دلی او د کې د افزا معنا ده ان هغه ته نزدېکت په خاص طریقه باندې او غین خپل حاجت پوره کول وسويهن لباس لكم دا بیبیان لباس د استاسو د پاره وانتم لباس لهن او تاسو لباس یې د پاره د زنانو تاسو دوی تاسو جامې دي تاسو د بیبیانو جامې ګوره دا لباس ورته ویل دي کوم ډیر څومره ادبي ټکی الله ویل او به په دې ادبي کلماتو کې څومره جوهر معنا پراته ده لباس ورته ځکه ویل دي چې دا دی بدن سره جوختي لازمي د بدن سره دا لباس دا خزه او خاوند د یو د لپاره لازم او ملزوم دي په بل لپاره لازم ملزوم دي او بل دا د لباس معنی چې انسان لباس چولې ستر او پرده پر راځي دا خزه او خاوند د یو بل لپاره د ستر او د پردې ذریعہ د یو بل ستر پوشي بکو یو بل بچکی د ګناونو نه چې به حای نه بچ دغه رنګه مجاهد رحم الله فرمایي لباس ورته ځکه ویلې چې په دې لباس کې سکون پروت دی انسان چې لباس چولي بدن په سکون کې او چې لباس وباسي پریشان دی چا مخې لمبې نه راځي کور کې کته کمیس ممیس وکړي کنه بس به تکلو په کمره کې ناست کو چا چې مل مرغه سوکرا زر زر کمیس وباسي ځکه ته به سکون وي مخ کې چې جامې واچي په سکون کې شي په دې لباس کې سکون دی دا خزه خاوندم د یو بل لپاره د سکون سبب دی
بل دا لباس انسان له عیب پټي خزه خاون هم یو بل له عیبونه پټي سړی چې کله ګوره بې وادي د عیب جنې کني عیب جن کېږي بې واده کس دی اسیم چې د چا کور ته خلک دا څه کوي ته خو واده نشته څه شي کوي دلته خلک پې شکونه کوي خو چې کله واده یې که نه چې هر چا کله ځي مړو دا واده والا سړی دی خلک پې ډاډوي شک پې څوک نه کوي داسې ده دغه رنګه ښځه ده ښځه که چېرته خاوند دی وکړه بازار کې ګرځي که سودا کوي که چېرته ډاکټر له ځي که بل ځای له ځي ډاډوي څوک هم پې تهمت نه وایي خو که چېرته خاوند دی نو هلکه دلته څه کوي دا زنانه دلته څه شی کوي خلک پې مطلب شکونه پې کوي دا ښځه خاوند د یو بل لپاره د عیبونو د خاتمې سبب دی د یو بل عیبونه ختموي نو دې وجې نه دا د یو بل لپاره پرده ده او دغه رنګه د یو بل پرده ده په دې طریقه چې د یو بل هغه خصوصي رازونه چې کوم د ښځې خاوند په مابین کې دی و چاته نه وایي ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی په هغه کس باندې په هغه ښځې هم ویلی دی او په هغه سړي چې د ښځې او خاوند یو خاص خپل تعلق دی او دا رالګېږي هغه خاص د تعلق خبرې چې دی خلکو ته کوي دا ښځې کوي یا دا سړی کوي لکه دا بعضې هلکان بې حیایي واده وکړي د واده د شپې قیسې خلکو ته کوي هلکه دا خدای شو نعوذ بالله لکه دا خپله ښځه دې بربنډه کړه خلکو ته ته د هغې خبرې کوي داسې چل مې وکړو دا چل مې وکړو یا ښځه وایي چې داسې داسې چل وشو دا حرام کار دی دا بې حیایي ده اسلام په دې باندې پابندي لګولې او نبي کریم صلی الله علیه وسلم په لعنت ویلی دی چې دا خو بې حیا دي دا کار ناروا دی نو ښځه چې کوم دی او خاوند د دې ښکلی تعلق دی علم الله پوهه دی الله انکم الله ته د دې علم دی الله پوهه دی انکم یقینا تاسو چې وایي کنتم تختانون انفسکم تاسو به په نقصان کې اچولي وئ خپل ځانونه کله به په نقصان کې اچولي لو ابقى هذا الحكم لو ابقى لكم هذا الحكم کدا مخکنی حکم باقی پاتې کړی وای کنه چې بس څنګه د ماخام نه بعد سترګې پټیږي بل روزه شروع شو کدا حکم باقی وي نو تاسو په څه کې پریوتی وي په نقصان کې مونږ ټول نه نقصانات شوي ځکه چې بې واده والا به په تکلیف کې واده والا هغه نه به غلطي کېدله بې واده والا به چې اوس مثلا سترګې دې پټې شو تا روژه سمنه د ماته کړی لوږه تنده وي نو سبا به راته روژه ګرانه وي کېدای شي ډېرو خلکو بیا خوړلې چې دا خو پرونه هم روژه وم او بېګا مې هم څه ونه خوړل سترګې مې پټې شوې نو الله فرمایي تاسو په نقصان کې پرېوتي وي دغه حکم ګرانو فتاب علیکم نو الله مهرباني وکړه په تاسو باندې وعفا عنکم او معافي درته وکړله فالآن نوس باشروهن نزدېکت کوئ د خپلو بیبیانو سره وابتغوا ولټوئ اوس د بیبي سره نزدېکت دې کې به نیت کې د نیک اولاد دغه ذکر کوي وابتغوا ولټوئ ما هغه څه کتب الله لکم چې الله ستاسو دپاره لیکلي دي ما كتب الله لكم یو معنا ده ما احل الله لكم چې څه الله تاسو له حلال کړي په حلاله طریقه باندې نزدېکت وکړئ په حرامه طریقه یې مه کوئ دویم معنا ده ما كتب الله لكم مراد دي اولاد دي ولټوئ هغه څه چې الله تاسو له مقرر کړي چې هغه نیک اولاد دی د نیک اولاد نیت وکړه چې الله راله صالح اولاد راکړي اوس وایي د شپې خوراک څښاک کم ټیم پورې دی وایي د فجر راختو پورې دی نو چې فجر څنګه داخل شو خوراک څښاک بند ممنوع ځکه روژه شروع شو او چې فجر لا داخل شوی نه دی صبح صادق چې ورته وایي نو هغه پورې خوراک څښاک جایز دی وکلوا واشربوا خوراک کوئ او څکل کوئ حتی تر دې پورې یتبین لکم الخیط الابیض چې ښه ښکاره شي تاسو ته هغه سپین تار خیط تار ته ویلی کېږي خیاط چاته وایي خیاط ټیلر ته وایي عرب خیاط چې کوم دی ټیلر ته وایي اوس هم د عربو کې ګورې سعودي دوبۍ دې ځایونو کې چې کوم نوم یې د ټیلر ابې لیکلی مثلا محمد للخیاطه معنه دا دغه ټیلرۍ دکان دی نو خیاط هغه کس ته وایي چې هغه دا تارونه استعمالوي خیط تار ته ویلی کېږي تر دې پورې چې ښه ښکاره شي تاسو ته سپین تار من الخيط الاسود دا غتور تارنا من الفجر چې هغه کرخه د سبا ده تر هغه پورې خوراک څښاک کوئ چې څو پورې ښه واضح شي تاسو ته هغه تار سپین د تار تورنا چې سبا پورې دی هغه کرخه د سبا ده دې نه مراد دا ظاهري تار دی ظاهري تار خو نه دی مراد د دې نه مراد څه سپین تار نه مراد دی سار ورځ او تور تار نه مراد څه ده شپه دا دی که نه قرآن کریم کله کله دغه استعمالی کنایت استعمالی استعاراتو کې خبرې کوي
نو یو صحابي راغو عدي بن حاتم رضی الله عنه هغه د آیت په ظاهر باندې واخست. کله کله صحابي یو په یو اجتهاد کې خطا کیدی شي، پیغمبر خو نه دی. اگر هغه د الله نبی ته د الله نبی زه خو دې آیت باندې داسې عمل کوم چې د خپل بالغ د لاندې مې دوه تارونه یې دوه مزي، یو سپین مزی دی یو تور مزی دی. نو هغه د بجلی نه خو نه وې رڼاګانې، نو چې څو پورې د سار دومره رڼا ډېره شوې نه چې ما ته پکې دا سپین تار جدا ښکاره شي او دا تور راته جدا ښکاره شي، هغه پورې خوراک څښاک کوم وایي ښه رڼا ولګي، مطلب سار هم داخل شوی او زه خوراک څښاک کوم ځکه الله وایي چې ښه ښکاره شي، یتبین دې ته چې سم ښکاره شي، سپین تار جدا ښکاره شي او تور تار جدا ښکاره شي. د فجر ټیم کې هغه پورې به خوراک کوئ. نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل انک لعریض القفا، هلکه ته ډېر پلن سټ والی. دا نبی صلی الله علیه وسلم مزاحن ویل، مزاحن یې ویل. یو معنا دا پلن سټ والی مړه ډېر قمقل، او دا ټکي نبی علیہ السلام ویلی شي او صحابي ته، یا یو صحابي او بل صحابي ته، ما ته یې نشو ویلی. دا بعضې خلک که ستاسو خیالي که نه دا د صحابو دشمنان، دا د مجوسو اولاد چې کوم دی، دوی چې په صحابو پسې خبرې کوي او ته ورته ووایې چې هلکه دې سره د ایمان برباد شو، بې ایمانه کېږي. ولې هغه پلاني صحابي چې پلاني ته داسې ویلې هغه پې نه په ایمانه کېده، ولې هغه نبي علیه السلام چې هغه پلاني ته په قار شو داسې ویلې. ته به د دې څه جواب کوې؟ سوال دی که نه دی؟ دا جوابونه یادوئ. د قادیانیان ارامیان، د پرویزیان ارامیان، د شیعګان دا داسې سوالونه کوي چې تا ګډوډ کړي، نو ته به ورته د دې جواب دا وکړې چې صحابي او صحابي دا دواړه د هغه زمانې خپل ملګري او ورونه دي، لکه موږ چې په یو کلاس کې ناست او په خپل ګاونډ کې. یا بل مثال درکړم، ستا پلار دی او ستا تره دی او ستا نیکه دی. ستا تره راولګېد او ستا پلار ته کنځلې وکړلې، ستا پلار نه مشر دی که نه؟ ستا پلار ته ستا تره په قار شو، ستا تره ته مشر وروړی دی او کنځلې وکړې، دې مطلب دی ته مې ورته کوې پلار ته، تا ته اجازت دی ته به پلار ته دا کنځلې کوې. ولې زما هغه تره چې ورته کولې بله ورځ زه به هم ورته کوم که نه، دا ته کولی شي. نو چې خپل پلار ته کنځلې نه شي کولی، صحابي ته څنګه کوې؟ صحابي ته به نبي علیه السلام یو خبره کړي رټلې به مې، دې معنا دا نه چې زه به هم رټم ورته به ته څوک یې چې ته صحابي رټې او زه څوک یم؟ دا د استاد او د شاګرد او د نبي او د مرګري خبرې وې د هغه زمانې. نبي علیه السلام په ملګری رټلو مو مینه به هم ورسره وه، لکه استاد چې شاګرد ته سبق کوي سزا هم ورکوي، مینه هم ورسره وي. ځکه چې د صحابو سره محبت ایمان دی او صحابو سره بغض د ایمان تبعی ده. یا یو صحابي راغلی بل سره معامله راغلی ده لانجې کړې ده او څه ټکی ویل نو ما ورته به هم وایو څه نه، لکه څنګه چې ستا تره او ستا پلار مثال دی، یا ستا نیکه ستا پلار ته بدې ردي ووایي، یا ستا یو بل تره ته یو ماما ته بدې ردي ووایي، نو دې معنا ده نه چې ته به هم ورته بدې ردي وایې. نه نه، دا به نه کې، د دې اجازت تا ته نشته دی. دې کې دا درجات لږ یاد ساته او احوال او ظروف ته لږ ګوره. نو ده ته یې ویلې ته خو ډېر قمقلې معنا دا ده چې دومره پلن سټ دي نیولی او په دې خبره نه پوهېږي چې تور تار نه څه مراد دی او سپین تار نه څه مراد دی. او یا دا ده چې نبي علیه السلام مزاحن په ټوقې کې ورته دا ویلې چې لکه ستا خو دومره غټ سټ دی دومره پلن چې ثابته ورځ او شپه دې تې لاندې کړي دي. مطلب دا دی چې دلته سپین تار نه مراد ورځ وه او تور تار نه مراد شپه وه او تا دواړه د بالغ لاندې کړي دي، دومره غټ سټ دی چې د دې د لاندې کړي دي. بیا پوهه که چې نه دې معنا دا نه ده. د دې مطلب دا دی د شپې خوراک کوه، سکل کوه تر دې پورې چې دا تور او سپینه کرخه جدا کېږي، نثار داخلېږي دې ټایم پورې چې څنګه فجر داخل شو بیا به خوراک سکاک بند دی. او په هغې کې هم دا خبره یاده کړه چې بعضې دې وخت کې اذانونه کېږي وختي ټایم کې، دا به د نبي علیه السلام زمانه کې هم کېده. د نبي علیه السلام زمانه کې به د بلال اذان وختي کېدو، ټایم به لا داخل شوی نه و د سار. او عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه چې دا هم د نبي علیه السلام مؤذن و، ده به چې اذان کو په خپل صحیح ټایم به کو، ځکه نابینا خلکو به ورته ویل ملګرو اصبحت اصبحت، سبا دې کو سبا دې کو سبا دې، نه به په یقیني سبا کې کولو، خلکو به ورته وینا وکړل بیا به هغه اذان وکړو. د دې دواړو په مابین کې به تقریبا 15 منټه فرق، 15 منټه مخکې به بلال اذان وکړو، بیا ورپسې عبدالله ابن ام مکتوم. نو نبی علیه السلام به فرمایل اے ملګرو تاسو خوراک سکاک جاری ساتئ تر دې پورې چې عبدالله ابن ام مکتوم اذان وکړي. دا به فرمایل کلوا واشربوا
حتى يؤذن ابن ام مکتوم. او دغه رنګ دا به فرمایلی ان بلالا يؤذن بليل، یقینا بلال چې کوم دی يؤذن بليل، دا بلال خو اذان کوي د شپې په ټایم کې، من شپه لا ختم شوی نه سار تلا یو څو منټه پاتې. نو تاسو د بلال په اذان باندې ځان مبندوي د خوراک سکاک نه. حتی يؤذن ابن ام مکتوم، تر دې پورې چې عبد الله ابن ام مکتوم اذان کوي نو د اذان په صحیح ټایم دی به ځان باندې، ځکه دا ډیر په صحیح ټایم اذان کوي. ځکه نه بنا د خپل یینې نو مرګري وته هغه سار شو، نو چې سار شي هغه بیا اذان وکړي. نو کوم اذان چې په صحیح ټایم هي کې به مکمل روزه بندي، چې څنګه الله اکبر وشي بس به سن خوري خوراک سکاک به بیا نه کوي. اوس الله بل خبره ذکر کوي، ثم اتم الصيام، به تاسو پوره کوي روزه ال الليل تر شپې پورې. شپې پورې سمانا ده، شپې پورې معنا څنګه چې شپه شروع کیږي، شپه کله شروع کیږي څنګه چې نور ډوب شو، ماخام نور څنګه غروب وکړو کنه نو شپه شروع شولا، شپه دغه نه شروع شو. مطلب دا دی غروب الشمس سره سم دس تاسو روزه ماته کې افطار کوي. اوس بعضی کې بده سي چې لوډ سپیکر به نه اذان بناوري، نو د اذان دا ورېدو نه ورېدو روزه ماتي سره تعلق نشته، بلکې د روزه ماتي تعلق دی د نور د پریوتو سره، چې نور پریوتو روزه ماته شولا بس روزه ماته کړه. ځکه په خوا لوډ سپیکر نه وی کنه، صحابه وروجه څنګه ماته ولا، چا به اذان اوریدو چا به کور لري نه به اوریدو، به نور تکتل چې نور ډوب شو بس روزه به ماته کړه، غړای مړای نه هغه ټیم. نو دغه ټیم پورې چې د روزه پوره کوي. اوس بل خبره کوي د اعتکاف مسله، چې کله په مسجد کې تاسو اعتکاف کیئ نو تاسو به د خپل بیبیانو سره نزدېکت نه کوئ، ولا تباشروهن، او نزدېکت مه کوئ د دې خپل بیبیانو سره، وانتم عاکفون فی المساجد، او حال دا دی چې تاسو اعتکاف کوونکي په مساجدو کې. دې نه دا معلومه شو اعتکاف په کوم ځای کې کیږي؟ په مسجد کې. وانتم عاکفون فی المساجد، نو کورونو کې دا اعتکافونه د ښځو دا نشته دی، دا مسله مې یاده کړه. په دې روژه کې لګي دا زنانه کوټه کې به ځان بند کړی او بس بعضو زنانو به ځان ته کټونه ودرولي راتاو کړي، هغې کې دننه به ناسته وي زه اعتکاف کوم. دا اعتکافونه د صحابه کرام رضی الله عنهم زمانه کې نه، د نبي علیه السلام زمانه کې به زنانه مسجد ته راتللې، ځکه اعتکاف په مسجد کې کېږي. اعتکاف په کورونو کې بدعت دی. په دې کې فتوا ده د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما، هغه فرمایلی چې په دې کورونو کې اعتکاف دا نشته. او دا رنګه دا مسله تفسیری علماء لیکلم ده. دا اوس چې کوم مولیان فتوی ورکوي دا ټول بې دلیله لګیا دي. په دې رمضان کې چې کومې جګړې یو جګړه پکې بیا ده آخرت اول خو اته دي او شل رکعات تراویح دي او اته دي او شل دي، هلکه روژه د عبادت میاشت وته ټوله په جګړو تېره کړه. او هغه شل رکعات والا داسې په فخر یې وایي، او چې شل رکعاتو ته به یې وګوري یو ګړز وله ورکړي. موږ دلته په څلورم پنځم رکعات والا دا ځوان هلته کاویس کړي، دی راغلی ګړز یې وله به یې ورکړی، دا د شل رکعات دی. هلته به لانجې کوي، جګړې به کوي، هلکه خو نفل دي، څه وزه دې نه جګړې جوړئ. شل نه څلوېښتو کا خو سم خو یې وکړه که نه، ګپ خو سره مه لګوه، ټوکه ټقالې کې لګې، په دې خو موږ جګړه نه کوو. دغه رنګه بیا به دا مسله چې نه نه په کور کې اعتکاف شته دی او ښځې د اعتکاف وي، زنانو ته وایه په کور کې کښېنئ، خپل تلاوت کوئ، ذکر اذکار کوئ، دعاګانې غواړئ اهتمام سره، بس تاسو له به الله اجر درکړي. چې مسجدونو کې پروګرام نشته دی، که کوم مسجدونه داسې وو چې هغې کې د زنانو دپاره پټ جدا ځای شته او اعتکاف کولی شي، خو ټیک ده. که دا سهولت نه وي بس نه دی کوي، څه فرض خو نه دی اعتکاف کولی، چې ګینې فرض دی چې ګینې زنانه بیا خامخا کوي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې به بیبیانو امهات المؤمنین رضی الله تعالی عنهن هغوی به د اعتکاف دپاره د هغې دپاره خپلې خیمې لګېدلې، په حدیثو کې راځي په مسجد کې دننه دی به خپلې خیمې تر دې پورې دې ته وګوره که د زنانو اعتکاف چېرته په کورونو کې جایز وی نو د نبي صلی الله علیه وسلم بیبي ده ام حبیبه رضی الله عنها، او د هغې د استحاضي بیماري ده. استحاضه څه ته وایي؟ چې مسلسل د زنانه نه وینه روانه ده او تکلیف دی ورته، او دې هم په مسجد کې خیمه والې ده او دومره تکلیف دی ورته، داسې د استحاضي زنانه چې دې له مونځ او دغه جایز وي، صرف چې کله هغه خاص ورځ یې راشي د ماهوارۍ هغې وینه رنګ جدا شي، نه یې که بیا مونځ نه کوي، هغې ته بیا حیض وایي. خو چې کله دا بیماره ده دا د رګ وینه ده، دا استحاضي ده وینه، او د حیض وینه دا د رحم ده، د دواړو کې فرق. نو دا ام حبیبه رضی الله عنها
دا به په مسجد کې خپل خیمه کې او د دې د لاندې به خانک پروتو دومره یې نه به تتلا چې خانک پورته لاندې پروت پای کې به کېناستله دې لپاره چې دا مسجد ګنده نشي. نو په کار ده چې نبی علیه السلام ورته ویل د نبی علیه السلام بیبي او یو دیوال مینځ کې چې زه لاړ شه کور کې کېنه هلته کور کې اعتکاف کوه که نه کمره کې اعتکاف کوه که نه. نو چې دې بیبي ته نه دی ویلي چې په کمره کې اعتکاف کوه او دې له په کور کې اجازت نه دی ورکړی چې دومره عذر هم ورته و نو بل چاته لا زمونږ د دور زنانو ته کم ځای نه عذر راغی چې دوی دې په کورونو کې اعتکاف وکړي. په خبره پوهېږئ که نه؟ نو اعتکافونه په مساجدو کې دي. تلک حدود الله دا د الله تعالی حدود دی او احکام دی فلا تقربوها نو تاسو مه نږدې کېږئ دې ته په ماتولو سره منه د الله د احکام مه ماتوئ د الله رب العالمین دا پولي مه ماتوئ د دې خلاف مه کوئ. د الله احکام داسې لکه حدود یو کس دی او د هغه جایز حق دی ناجایز حق نه علي جایز حق دی او هغه ورته نه میلاویږي بغیر د پیسو نه او د افسر تی په زوره باندې پیسې غواړي چې که پیسې دې رانه کړې درنه ستا هغه جایز حق نه در کوم دی خو پرې رضا نه دی او نه دې څه ناجایز حق غواړي جایز حق غواړي خو خپل جایز حق ورته بغیر د پیسو نه میلاویږي مجبوره دی. نو که د پیسې ورکړي دا ګناهګار نه دی او افسر بې ګناهګار دی. او چې کله ته رشوت ورکې او ناجایز حق اخلي تا ته ښه پته ده چې زه د دې حقدار نه یم ته مجرم شو هغه مجرم شو دواړه پکې راغی. ولا تاکلوا اموالکم او مخورئ تاسو خپل مالونه منه د یو بل مالونه بینکم په خپل منځ کې بالباطل په باطلو طریقو بالباطل یعنی بالطریق الباطل وتدلوا بها او مور حواله کوي دا مالونه الى الحکام حاکمانو ته چې حکمرانانو او افسرانو ته مالونه ورکوي دا مه کوئ. لتاکلوا د پاره دی چې خورئ تاسو فریقا من اموال الناس یو ټوکړه او یو حصه د مالونو د خلکو نه بالاثم په ګناه باندې وانتم تعلمون او حال لرئ تاسو ښه پوهېږئ چې دا کار ناروا دی د دې نه ځان ساتئ. په باطلو طریقو دی او بل مالونه مه خورئ. یسألونک عن الاهله دا څه مسله ده بجلي نشته خرابه ده ښه درس په چوټي کو زما خو مرۍ دونه تکړه نه صحیح ده رکوع پوره شوه. یسألونک عن الاهله دا به سبا ووایو انشاءالله. سبحانک اللهم دا دغه کوي که نه دي صحیح انتظام وکړو هلته نه دغه نه کېږي